دواړه ملکونه په شریکه دا فیصله ونه کړي چې د دې ګن نه به موږ دا خلک خلاصو. یوازې ته یو نشي خلاصولی، ځکه نشي خلاصولی چې که هغې اړخ ته اپریشن کېږي نو دا خلک راوړي د پولې نه دې خوا، او که دې خوا کېږي نو دا وړي د پولې نه خوا. د دې بابک صاحب د علاقې ته به موږ ښکار لتلو، د شړشم په پټو کې دا تاروګان ډېر زیات دي، نو د هغې چې به را شپول که نه، نو یو ښکاري به د شپول نه ښکته روانو، یو ښکاري به د شپول نه بره روانو. نو چې به تارو را والوته نو که به ښکته ته نو هم به ورته ډبه وه، او که به بره راته نو هم به ډزېده. دقه لوبه وه او دقه لوبه وشوه، او دا په کار ده چې وشي. په قبایلي سیمه او افغانستان کې د امن د راتللو لپاره یو نظر دا هم چې تر څو د ډیورین په کرښه باندې دغه لانجې په اړه باندې خبره کوم منطقي انجام ته نه رسول شوي، نو دلته امن راتلل ممکن نه دي. آیا داسې ده او که نه ده؟ ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟ ګوره زه چې د ما ته یو ورځ پرویز مشرف ووی چې که ته لاړه او تا کرزی په دې مطمئن کو چې هغه د ډیورین کرښه ومني که نه، لا ټوله مسله ختمه ده. ما ورته وخت نه ورته چې جنرال صاحب چې په کومه ورځ ته په کشمیر کې لاین اف کنټرول یا انټرنیشنل باونډري ومنه که نه، نو زه به په کرزي صاحب پسې لاړ شم. چې زه دا څنګه ومنم؟ زما قوم یې مني نه، چې ستا قوم یې نه مني، د هغه قوم یې چېرته مني؟ یو کیله ده د پښتنو په سینه راښکلې شوې ده، زمونږ پرې وس نه کېږي. منل د ډیورنډ د کرښې سوال نه پیدا کېږي چې څوک د دې ته ګوره نصرالله بابر خو اوس مړ دی، خو ما ته پخپله نصرالله بابر وی چې زه لاړم قندهار ته او ملا عمر سره کېناستم او وی ډوډۍ ته ناست وی ډوډۍ م خوړه، ما ورته وی چې یاره امیر صاحب که تا د ډیورنډ کرښه ده ومنله دا ټوله مسله حل کېږي. وی ما ته وی چې کېده دا نوړی دی کېده او زه خاینه پسه. ما دا قصه مشرف ته وکړه، ما ورته چې د پښتون دپاره دا ډېر لوی قدم دی چې د خپلې حجرې نه سړی شړل پرېږده چې د خپل دسترخوان نه ورته وایي چې پاسه. نو ما ورته چې مولا عمر خو تاسو راست او هغه تاسو په دې مجبور نه کړی شو چې هغه د ډیورنډ کرښه تسلیم کړي، دی خو تاسو نه دی راست.